بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون معزز لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن درې سه شنبه د 1444 هجري سپر مسکال د رمضان المبارک د 14 نیټه ده چې د 1402 دوري یا حمل د 15 نیټې سره برابر ده. ستاسو پام د دې مهال خبري ټولګي ته راګرځوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکی. د پاکستان بند چارو د بیا پیلېدو خبرې د ولایت مرستیال دغه کار د بیا پیلېدو په اړه خبر ورکړی. د بادمرغان پارک د بیا رغونې چارو بشپړېدل دغه چارې د 1 میلیون افغانیو په لګښت ترسره شوي دي. او د قرآني آثارو او دینی کتابونو نندارتون دغه نندارتون به 3 ورځې پرانستی وي. او اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د هرات سیمه ییز چارواکي د پاکستان بند د کار د بیا پیل خبر ورکوي. د هرات ولایت مرستیال مولوي عبدالقیوم روحاني وایي د دغه بند د اسنادو د پړاوونو تیرولو چارې بشپړې شوي او وتلې شرکت به دغه کار پیل کړي. که څه چې مولوي روحاني د دقیق وخت یادونه ونه کړه، خو وایي چې دغه چارې خصوصي شرکت ته سپارل شوي دي. دا ورځ د هریرود مرغاب حوزې رئیس مولوي سردار ولی مزمل هم د دغه بند کار د بیا پیلېدو خبر ورکړی. هغه وایي د دې بند چارې 80% پرمخ تللي او 60% پاتې به هم بشپړې شي. د پاکستان بند د هرات په 60 کیلومترۍ کې د کرخ په ولسوالۍ کې موقعیت لري چې د 450,000 متر مکعب اوبو د زیرمه کولو او د 14,000 هکتار ځمکې د خړوبولو او 2 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري. د سلما بند راوروسته د پاکستان بند دوهم بند دی چې د کرنې په برخه کې مهم رول لري. د هرات ښاروالۍ د 4مې ناحیې اړوند بادمرغان پارک د بیا رغونې چارې د هرات ښاروال ملا عبدالرازق راشد او یو شمېر نورو مسؤلانو په حضور کې پای ته ورسېدې. دغه چارې د ښاروالۍ بودجې څخه د 1 میلیون افغانیو په ارزښت بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د یادونې وړ ده چې په دې چارو کې دغه پارک د پلي لارو کانکریټ، د بلوار رغول او د پارک شاوخوا پلیټونو رنګول شامل دي. د روژې مبارکې میاشتې په ویاړ د قرآني آثارو په نوم یو نندارتون په هرات کې جوړ شو. په دې نندارتون کې څه د پاسه 1000 ټوکه بېلابېل دیني کتابونه او شاوخوا 50 هنري آثار چې په ډېر کې د عظیم الشان قرآن مبارک آیتونه کښل شوي د 3 ورځو لپاره د ټولو پر مخ پرانستی دی. نور حال په راپورټ کې یو شمېر لوحې چې د قرآن عظیم الشان آیتونه پکې کښل شوي دي. په دې نندارتون کې دا رسه د پاسه 1000 ټوکه بېلابېل دیني کتابونه، قرآن کریم، تفسیر او په سلهاو نور آثار د 3 ورځو لپاره نندارې ته ایښودل شوي دي. دغه نندارتون د اطلاعات او فرهنګ ریاست د لوري پرانیستل شوی او دغه اداره د مطالعې، کتاب لوستنې او داسې نندارتونونو څخه د اسلامي امارت د پوره ملاتړ ډاډ ورکوي. دغه مسئولان وایي زیار باسي چې د هرات کلتوری شته په یونسکو سازمان کې ثبت شي. ما تمام تلاش خودم میکنیم که داشته های فرهنگی هرات، بالاخص آبادات تاریخی، شهر قدیم و خود هرات باستان که پایتخت فرهنگی افغانستان به حساب میآید، ثبت میراث های فرهنگی در سازمان یونسکو شود. گام های محکم و قوی را انتظار مردم عزیز هرات است که مرکز برداره. در این نمایشگاه خطوط مختلف دیده میشه که من خودم هم دیدم، از جمله خط نستعلیق، شکسته نستعلیق، خط سرس، خطوط کوفی و خط نسخ است که خوشبختانه در این جمع تعدادی از بانوان هم در آثار از اونها هم به نمایش گذاشته شده. د بل لوري یو شمېر فرهنګیان او لیدونکي دغه نندارتون اغیزمن بولي او وایي په اوسنیو شرایطو کې اړتیا ده چې ځوان قشر د دینی معلوماتو او خطاطۍ هنر څخه ډېر پوهاوی ترلاسه کړي. نمایشگاه فعلی از طرف ریاست اتحاد فرهنگ با به نمایش گذاشتن بیش از 50 اثر هنری و بیش از 1000 جلد کتاب دینی، قرآن شریف، تفسیر و دیگر کتاب‌ها برگزار شده. دغه ستر دینی او هنري نندارتون په داسې حال کې په هرات کې پرانیستل کیږي چې
د دې نه مخکې هم بیلابیل نندارتونونه په هرات کې جوړ شوي دي. د مینارو څخه تر امام فخر رازي او د معارفو څلورلارې څخه تر پارک هوټل پورې د سړک د رڼا کولو چارې ترسره شوي دي. د هرات ښار د رڼا کولو پروګرام به په دوام د هرات ښاروال ملا عبدالرازق راشد د یادو واټونو د رڼا کولو چارې پیل کړي. د ښاروالۍ د سرچینې په وینا د ښار د لویو واټونو د رڼا کولو چارې به دوام ولري. د اسلامي امارت ځواکونو د لوري 2 تنه غله نیول شوي دي. د هرات امنیه قمندانۍ د 10مې امنیتي حوزې منصوبینو د یو کشفي عملیات په ترڅ کې 2 تنه غله د دغه حوزې په مربوطاتو کې نیولي دي. د دې کسانو څخه یوه اندازه نقدي پیسې، 3 غلا شوي موبایلونه او نور غلا شوي توکي هم ترلاسه شوي او هغوی تر څار لاندې دي. او د هرات پولیسو د لوري یوه اندازه نظامی مهمات نیول شوي دي. د هرات د ادرسکن ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ مجاهدینو د یو کشفي عملیات په ترڅ کې یوه اندازه نظامی مهمات چې د دغه ولسوالۍ په مربوطاتو کې ځای پر ځای شوي وو کشف او ترلاسه کړي دي. او اوس هم پام وکړئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. چهارشنبه هرات ښار المر 11 درجه 2.9، غوریان المر 11 درجه 14.9، کراخ المر 11 درجه 18.1 او پشتون زرغان المر 11 درجه 1.9. محترم لیدونکو دا خبرونه اوس په پای کې یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکی. د پاشتان بند چارو د بیا پیلېدو خبرې د ولایت مرستیال دغه کار د بیا پیلېدو په اړه خبر ورکړی. د بادمرغان پارک د بیا رغونې چارو بشپړېدل دغه چارې د 1 میلیون افغانیو په لګښت ترسره شوي دي. او د قرآني آثارو او دیني کتابونو نندارتون دغه نندارتون به 3 ورځې پرانستی وي. محترم لیدونکو دا و د دې مهال خبرې ټولګه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې شوه. تر بیا مو په لوی او مهربان الله سپارم. هر چیرې چې اوسئ خوشحاله شپې ولرئ.